कल रात د दुश्मन पता हो लगी د दुश्मन पता हो लगी बाजार दे په بازار کې هر دکان کې سودا خرڅيږي او د هر دکان د سودا چې نو خپل یو خپل گاهک دی خپل گاهک او ته شاید خپل گاهک دی انا کیلوکم حیران ما پخپلا شاکم بدمنا شاید صاحب دی خو به ټول عمر دغه شان مهنت کړی دی دا اوس خانان دي د سرو په چمچ کې دی خوراک کړی دی او تی په نور باندې ویني په نور څومره منډې تړلې وي او مهنت او همت چې دی که نه د الله د چا نه ضایع کوي انشاءالله دا اختر هم د شاهد فلم دی سټوډیو دی که نه وایي دا داسې جیل دی که نه چې د دې دروازې کلاوي خو قیدي تی تختی نه لاړ بشي بیا بازیري ورکړي وایي بهی زه دلته یم دا ډېره غټه نشه ده او دا نشه چې ده د الله چاله ورکوي هم نه مه کوئ فساد د شرافت په آبادۍ کې ځای لاړ شئ ظالمانو سره کښېنئ اسمبلی کې د زړه د ها چې دی که نه نو دا هر شه پورې سي د معمولی دعا یا معمولی خیر د چا زړه ازارول دا ډېر لوی دغه خبره ده څوک هم چاله څه نشي ورکولی روزي رسان چې دی هغه څوک دی هغه الله دی نو دا فلم ډېر محنت سره جوړ شو زما مینوال ډېر په شوق سره به دا فلم ګوري د لوی اختر د قربانۍ فلم دی او ډېر ښه فلم دی انشاءالله ستاسو به ډېر خوښ شي ولې چې په دې کې نن سبا چې څه کېږي هغه هر څه دي دې کې د مور مینه شته د پلار مینه شته د دوست مینه شته د دشمن دشمني شته دا فلم دی انشاءالله او خلک وایي چې دا زمان دومره وخت پس اولدار شو نو دا اولدار هم یو کرکټر شته انشاءالله مشران وایي که نه وایي دا اختر چې دی که نه دا پټ میړه نه دی اوس پوه شو که نه نو دا زما او ستا یا د نورو په خبرو باندې نه دی فلم فیصله چې د عوام کوي او عوام چې دی نو د دې فلم فیصله وکړه چې سوپر هټ دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کاټلنګ ما د پرواز ټي وي لخوا او نن موجود ما په لاهور ملک باغ کې تاسو ته پته ده دایته دویمه باری سټوډیو ویل شي دلته تقریبا د پښتو څومره فلمونه دي یا په هلته په باری سټوډیو ور نیو سټوډیو کې جوړیږي هلته ملک باغ کې جوړیږي نو دلته د شاهد فلم پروډکشن یو نوې فلم کوم چې د لوی اختر دپاره جوړیږي د هغې ریکارډینګ شروع دی د هغې په سیټ باندې موجود یم ما په قدرمنو تاسو ته پته پکار چې په دې اختر باندې به تقریبا چې 3 فلمونه د پښتو سینما لپاره جوړیږي یو دا فلم دی چاکلم بدعمله بل د ارباز صاحب فلم دی محبت ګندګيري دا غالبا دغه نوم دی دغه ابل د شاهد عثمان صاحب فلم دی عشق مبارک دا 3 فلمونه خو کنفرم شوي دي کېدای شي 2 فلمونه نورم چانس دي کېدای شي غم جوړ شي بهرحال دا 3 فلمونه کنفرم شوي دي او دا ټول غټ بجټ فلمونه دي په دې کې د پښتو د فلم انډسټري چې کوم سټارز هیروز دي شاهد صاحب دی جهانگیر صاحب دی ارباز صاحب ټول په دې فلمونو کې د خپل فن مظاهره کوي نو په دې فلم په څنګه چې په وړو کې اختر باندې کروڑونو روپۍ لګېدلو 3-4 کروڑ روپۍ لګېدلو غالبا دغسې په دې اختر چې په دې 3 فلمونو باندې کم سے کم 2.5-3 کروڑ روپۍ به لګي نو ډېره لویه سرمایه ده بهرحال دې وخت کې زموږ سره په دغه فلم کې د فلم یو حصه زمان بغدادي صاحب موجود دی چې تاسو دپاره یو پېژندلی نوم دی د پښتو د فلم انډسټري ډېر وخت خدمت یې کړی دی ډېر زیات کار یې کړی ډېر زیات محنت یې کړی ډېر زیات سینیر دی سره 2 خبرې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه دی بھائی بیا پرواز راغلو په لاهور کې شاهد صاحب دی فلم په سیټ باندې موجود یو دې فلم ریکارډینګ ډېر په تیزۍ سره روان دی ماشاءالله نو څه ویل غواړئ دې فلم په حوالې سره نو شاهد صاحب دی خو به ټول عمر دغه شان مهنت کړی دی دا اوس خانان دي د سرو په چمچ کې دی خوراک کړی دی او تی په نور باندې ویني په نور څومره منډې تړلې وي او مهنت او همت چې دی که نه د الله د چا نه ضایع کوي انشاءالله دا اختر هم د شاهد فلم دی که خیر
هغه موږ ور په وړو کې اختر باندې څلور فلمونه جوړ شوي او کوم توقع چې دی کې دا هغه بزنس یې ونه کو په دې خبره زمانه ډېر خلک خپم شو چې دا خبرې کوي. بهرحال زه دا نه وایم چې یاره هغه خبرې زه نه کوم او شاید صاحب د فلم پکې یو نوم وګټه یو سوپر هټ مطلب یو پیدا که مطلب کوم چې پیسې خرچه کړي او ریکوري تقریبا چې هغه وکړه نو دا څه سوې دا غوي د مهنت دا غوي د سټرګل دا غوي د کوشش سوال غواړي. ګوره هغه مشران وی کنه وی دا اختر چې دی کنه دا پټ میړه نه دی اوس پوه شو کنه بالکل. نو دا زما او استاد یا د نورو په خبرو باندې نه دی فلم فیصله چې د عوام کوي او عوام چې دی نو د دې فلم فیصله وکړه چې سوپر هټ دی. دا اوس نه جمعه دغه دومره تیزه وه نو دا څه د فلم یو کہانی ډیره ښه ده او فلم کې محنت دیو ډیر کړی دی. اوس تا وی موږ کتل کنه څومره ګرمي ده په لاهور کې او دیو په دې ګرمۍ کې کار کوي کنه نو چېرته محنت الله ضایع کوي. نو دغه ټولې د محنت سیلې دي او په هغه فلم کې چې څومره اکټرانو کار کړی دی هغه ټول مطمئن دي او ډېر ښه کار کړی دی. نو محنت خو تقریبا چې کار کوي هر یو ډایرکټر زه دا نه وایم چې لکه یو ځان خلاصي خو زما په خیال دې سره قسمت هم غواړي. ګوره ما تا ته وی کنه وی یار ملک ماس کی ملک خدا ہے ماس د هر یو ملک باچا شته بالکل خو بیا د ټولو ملکونو باچا چې دی کنه نو هغه الله دی. او استاد غوږو کېږي نه ما ته چغې وي زمان بغدادي او زمان بغدادي شاټ ریډي دی خو تا ته دا انټرویو زه پوره کوم دا وینې نه چې چغې وي ټولو. نو دا فلم ډېر محنت سره جوړ شو زما مینوال ډېر په شوق سره به دا فلم ګوري. د لوی اختر د قربانۍ فلم دی او ډېر ښه فلم دی انشاءالله ستاسو به ډېر خوښ شي ولې چې په دې کې نن سبا چې څه کېږي هغه هر څه دي. دې کې د مور مینه شته د پلار مینه شته د دوست مینه شته د دشمن دشمني شته. دا فلم دی انشاءالله او خلک وایي چې دا زمان دومره وخت پس اولدار شو نو دا اولدار هم یو کرکټر شته انشاءالله. دا چې په دې کې ستا مطلب د پولیس کرکټر دی نو دا ویني دا وردي چې بیا اچولې نو دا ډېر ښه کرکټر دی ماشاءالله او ډېر ښه مې وکړو او بس مړه خبره دا ده چې بس الله دې په ټولو رحم وکړي. مونږ ټول یو وروڼه یو پوه نه شوې. دا انډسټرۍ کې مخکې هم خلک وو دا پروډوسران به یو بل سره به ناست پاس اکټران به دا بیلتون پکې چا راوستو څوک راولي نو دیو ښه نه کوي دا دیو ښه نه کوي. او دغه یو مطلب یو انډسټري ده یو فنکار برادري ده ځم په دې کې اتحاد پکار دی. ګوره کنه ما خو تا ته وی چې فلم خو جوړېږي تاسو د 3 فلمونه یاد کړ کنه د کې د عثمان صاحب دی د ارباز صاحب دی د ارشد خان صاحب دی او لا نورم پکې مونږ غوږو ته راځي چې یو 2 فلمونه نورم شروع کیږي کنه نو دا خو ښه خبره ده. بازار دی په بازار کې هر دکان کې سودا خرڅیږي او د هر دکان د سودا چې نو خپل گاهک دی او د شاید خپل گاهک دی. او په دې اختر باندې لکه کې خیالي کا فلم سوپر هټ شو نو هغه ایوارډونه پکې تقسیم وړي خو یو پروګرام شو تاسو پکې راغلي ما پروګرام کې نو هغه تام لګ رښتیا ویلو نو ته دا غي نه پس وې چې یار خلک نه زه دې ټولو ته هم به رښتیا وایه او په رښتیا عمل کوي کم سړی چې رښتیا وایي نو وروره د هغه سره دښمني مه کوئ حق سچ الله خوشحالېږي ښه. او په دې اختر باندې لکه کې خیالي کا فلم سوپر هټ شو نو هغه ایوارډونه پکې تقسیم وړي خو یو پروګرام شو تاسو پکې راغلي ما پروګرام کې نو هغه تام لګ رښتیا ویلو نو ته دا غي نه پس وې چې یار خلک نه زه دې ټولو ته هم به رښتیا وایه او په رښتیا عمل کوي کم سړی چې رښتیا وایي نو وروره د هغه سره دښمني مه کوئ حق سچ الله خوشحالېږي ښه. د دې فلم ته پر امید چې مطلب انشاءالله دا به انشاءالله ما خو تا ته وی کنه دا دیو چې دا کم محنت کوي بالکل نو دا خو الله ویني کنه او دې کې بس دغه کنه او دې پروډکشن ته زمونږ دوا ده څوک چې زمونږ د بچو خیال ساتي نو الله تعالی دا غو خیال ساتي. اګه مونږ ګور شاهد خان تقریبا هر فلم کې تاسو سنه سره کریکټر په تاسو خامخا کوي مارا غواړي بالکل او دا چې فلمونه چې زه نیم راغوخته ما ته پیمنٹ کړی کیا بات ہے زه دا غو د پلار اکټرم د لالا سردار خان صاحب بالکل اجي ګل اکټرم ښه او دیو ما کوم نه غواړي نو بیا ما ته پیمنٹ کوي او کوم نه غواړي بیا هم پیمنٹ کوي. دا خبره زه څنګه محسوس کوم کوم ګور په سټ باندې عنایت صاحب اسی ولاړی ای سم نه کوي سم نه کوي لکه مطلب صرف هغه نگرانی اعلی دی
او هغوی له خپل پیمنټ کې ځان سره ساتي چېرې دا زموږ د پلار مطلب زموږ پلار له کار کړی زموږ پلار سره وخت تېر کړی دی بھائی ډایرکشن هغه کړی دی یو قسم لا ارشد خان ورته ولاړ ارشد خان هغه ته وایي چې ته زما استاد دی بالکل استاد دی څه زده کړې دی کړې که نه نایت الله خان یو نوم و. داسې ډایرکټر و نوم و د پښتو فلمونو سوپر هټ فلمونه د دوی د پلار ډایرکټر و نو دوی د هغه هم خیال کوي ما خو تا ته ووایي که نه د زړه د ها چې دی که نه نو دا د هر شه پورې هر شه پورې رسي د معمولي دعا یا معمولي خیر د چا زړه ازارول دا ډېر لوی دغه خبره ده څوک هم چاله څه نشي ورکولی نشي ورکوي روزي رسان چې دی هغه څوک دی هغه ذات هغه الله دی الله روزي ورکوي او زمونږ مینوال دومره خواږه دي دومره ښکلي دي هغه کو په پاکستان کې دي او کو د پاکستان نه بار ټولو ته زمونږ په دواړو لاسو سلام او پرواز ټي وي زنده‌باد یو معمولی شان دغه راته وکړه تاسو څو فلمونه ایز پروډوسر جوړ کړي دي زه خو خپل پروډوسر نه وم خو بس چا راته په حواله کړو فلمونه مطلب چې ستا په حوالو خو مطلب پروډوسر ته شوې بیا که نه ذمہوار خو ته شوې که نه بالکل سټارټ کې جی باز او شهباز د هغې پارټي هم مونږ راوستې وه درویش صاحب لا بیا ورپسې جي زولنې بیا د هغې نه پس تماشبین د بدر منیر صاحب والا تماشبین هغې کې زه مین ویلن وم هغې کې ما لیکلې وه دا کهاني بطور نعمت سردي لیونی خان تاسو مطلب کریکټر د نعمت سردي صاحب لپاره لیکلی بس بیا هغه فلم کې لږ پرابلم دا و چې پیسې میسې د نعمت صاحب نه وې او بیا پروډوسر یو اعلان وکړو چې ته زما ویلن یې تاسو یې سلیکټ کړی زه یې سلیکټ کړم او بیا څه وخت پس هغه روان شو ما یې لکه بل اوس خو شوټینګ دی او تا خو بېګازه ویلن اغوستی ومه هغه وایي یار خفه نه شي بېګازه اوش کې نه ومه او تا چې په دې فلم کې زه ویلن اخلم نو دا فلم به زه کور چلوم نو هغه رانه لاړو او زه بیا نور شادمان ته لاړم زمونږ یو دوست و مزمل شاه او بس فلم بیا هغه شروع کړو هغه فلم جوړ شو بیا پکې زه لیونی خانم مین ویلن پکې تا کار وکړو دا فلم ریلیز شو بیا ریلیز شو خلکو ډېر اپریشیټ کو خلکو ډېر خوښ و مونږ خو نعمت سردي صاحب زمونږ استاد دی او الله دې ژوند دی کې هغه به هي او هغه چې دی نو خلکو ته ویلي چې بی دا زمان بغدادي د نعمت سردي نه پس ویلن کېدی شي چې راشي نو به زمونږ قسمت خو ښه دی یار چې ته په 45 فلمونو کې ویلن کار وکړې که نه دا خو ډېره غټه خبره ده بالکل دومره غټ دومره خلکو مخکې مطلب نعمت صاحب و دغه و دا عمر دراز صاحب و نور داسې غټ غټ دغه و زمونږ خپل دوستان چې کوم دي ګل خان صاحب و علي مسلم صاحب و که نه دا زمونږ د کټګرۍ فلمونه نو دې ټولو فلمونو کې دوی خلکو کار کړی خو مین ویلن ستا په دوا زمان بغدادي راغلی او په څلور فلمونو کې نور کوم کې راغلی وي دا جی د وخت فرعون هغې کې زه مین ویلن وم بل فلم و د هغې نوم و زوړ ګناهګار هغې کې زما ینګ کرکټر و ډېر زبردست نو دا څلور فلمونو کې ډېر خلکو اپریشیټ کړو او اوس هم زموږ مینوال چې دي ګوري مونږ ته که نه چې دا زمان بغدادي خو بوډا شو خو هر څه شروع ده دا نشه د سړي را نه دي یاره که زه وګورم د کیمرې دا داسې نشه ده که نه دا داسې وارث یا سړي نه ختمېږي نه وایي دا سټوډیو دی که نه وایي دا داسې جیل دی که نه چې د دې دروازې کلاوي خو قیدي ته تختی نه لاړ بشي بیا بازیري ورکړي وایي بی زه دلته یم دا ډېره غټه نشه ده او دا نشه چې ده دا الله چاله ورکوي هم نه فن ټیلنټ صلاحیت چې کوم دا د خدا ده مطلب دا د الله طرف یو دین دی ورکړه ده دا په خپله په سړي کېږي نه اوس تاسو ځان ته وګورئ که نه مراد صاحب د خدای فضل له تاسو لږ وخت کېږي دومره نه کېږي خو دومره سټرګل ومو چې مینوال اکثر ستاسو ما نه تپوس کوي و چې پرواز ټي وي او پرواز ټي وي خو چې چېرته وي نو په مونږ خو ګران دی اوس مې رننګ سین پرېښی دی وروره زه ګورې معافي غواړم او دی ما نه پرېږدي او چیغې وایي که نه او بس مونږ ته اجازت راکړې وروره پاکستان زنده‌باد ډېره مننه زمان صاحب ډېره مهرباني قدرمنو دا زمان بغدادي صاحب چې موږ سره ګپ شپ ولګو د فلم چاکلم به د مل په سیټ باندې موجود یم د هغې ریکارډینګ ډېر په تیزۍ سره روان دی د دې فلم رایټر چې کوم دی سلیم مراد صاحب دی مکالمې سعید تکالي صاحب لیکي سویټ ډایرکټر خالد سعید دی نو دا فلم ریکارډینګ ډېر په تیزۍ سره روان دی او په لوی اختر به په ارشد سینما لګي نو انتظار کوئ